د افغانستان کرکټ ملي اتلان د 3 شل او د 53 اوریزو لوبو لپاره نن زمبابوې ته روان شول. ټاکل شوې ده چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله دا ځل د زمبابوې سره ډېر غټ سیریز په لار اچولی دی چې په پیل کې 3 شل اوریزو لوبې ترسره کیږي. د دغه شل اوریزو لوبو وروسته به بیا 53 اوریزو لوبې ترسره کیږي چې د دغه شل اوریزو او 50 اوریزو لوبو لپاره د افغانستان کرکټ ملي اتلان نن زمبابوې ته روان شول. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې همیشه د زمبابوې سره ډېرې زبردست بهترینې سیالۍ ترسره کړې دي. هغه که شل اوریزه دي که 50 اوریزه دي که ټسټ سیالۍ دي، همیشه زمبابوې لوبډلې ته یو سترې ماتې ورکړې دي. خو د زمبابوې لوبډله هم د چا څخه کمه نه ده. د افغانستان لوبډلې څخه یې ډېرې لوبې ګټلې دي، نو د یو بل پر وړاندې به ډېرې زبردست بهترینې سیالۍ ترسره کړي. تاسو هم دعاګانې کوئ چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې یو ځل بیا برلاسې شي.